زه ډېر ځله دا وایم چې د بندګانو د حقوقو باید سړی ډېر خیال وساتي. مرګ خو سکی پر حالت د زکندن د دې خبرو اثرات سړی ته ښکاره کېږي. علامه قرطبي یو خبره لیکلې ده، په بغداد کې یو دکاندار راغلی، سهار وختي راغلی، چې کله دکان خلاص کړ، دکان چې کم ترازو پله ده، دا پله یې راویستله د باندې او پر دې باندې غټ کاڼه وڅرخول، هغه پله یې وټکول، هغه یې ماته کړله، هغه یې سره ګړوبه کړله او ډېر خرابه کړله. دکانداران ټول ور باندې راپیښ، سړی څه در پیښه ده؟ دکاندار او دا ترازو دی د مزدورۍ او ذریعه ده او په داسې شکل دی وکوټوي او په داسې شکل دی خراب او برباد کړي. نو هغه دکاندار یو ساتکی وژړل، باره ورته ویل خلکو برای په شپه کې زموږ په کلي او په محل کې یو سړی وفات کېدی، چې کله خلک ور باندې راټولو چې هر څومره به کلمه ورته ویله، ده به ویل زما ستونی بند دی، زما کلمه نه پر ژبه نه راځي، د هغې پر ژبه کلمه نه راتله. ولې نه شي ویلی؟ ول زما د ترازو پله زما په دې ستوني کې ولاړه ده، چې په کم ترازو باندې ما غلط تلل کول، چې په کم ترازو باندې ما د مسلمانانو حق راګرځاوی او په کم ترازو باندې ما د مسلمانانو سره خیانت او دوکه کوله او په هغه ترازو باندې ما د بل حق ضایع کوی، هغه ترازو زما په دې ستوني کې ولاړ دی، ما د دې شهادت کلمې ته نه پرېږدي. نو هغه دکاندار وایي چې ما وایي چې دا ترازو دومره خطرناکه دی او د دې ترازو په خاطر باندې یو سړي ټوله زندگی په ایمان باندې تیره کړې ده، لیکن د قیامت په میدان سمخ کې د زکندن پر حالت باندې د هغې غریب د شهادت کلمه نه په نصیب کېږي. ولې؟ ځکه د ترازو په ذریعه د غلط، دا صرف ترازو نه دی، زما په الله قسم چې په کم عمل دی د مسلمان تکلیف په تکلیف کې مسلمان مبتلا کړی دی او د مسلمان حق دی ضایع کړی دی او مسلمان ته دی تکلیف ورسولی دی، هغه هر شی چې هغې به د قیامت په میدان کې د سړي په ستوني کې درېږي، هغې به د زکندن پر حالت د سړي په ستوني کې درېږي او د زکندن پر حالت به بیا سړی د شهادت کلمې ته نه ور پرېږدي. او چې د سړي زندگی ټوله په حالت د اسلام کې تیره سي او زوی د مسلمان دی او پلار مسلمان او ټوله نسل او خاندان مسلمان دی او ټوله زندگی په عبادتونو او په تلاوتونو کې تیره سوې ده، لیکن پر حالت د زکندن سړی د کلمې بغیر آخرت ته رواني، د هغې غریب کوم حالت شي. ځکه زه دا وایم چې په ټولو حقوقو کې درنه خبره هغې د مسلمان د حقوقو رعایت کول دي او کوشش سړی دا وکړي چې پر ذمه د سړي د مسلمان حق پاته نشي. او ما مخکې هم درته ویل زموږ په دین کې 3 حصې چې زموږ ټوله شریعت ته 4 حصې کې په هغې کې 3 حصې مکمل د مسلمانانو حقوق دي، په هغې کې 1 حصه د الله تعالی حقوق دي چې ته به د الله حق ادا کوې او 3 حصې دا دي چې ته به د مسلمانانو د حق څخه ځان فارغ کوې.